وای کوم استادان د ماشومان په ختمونو باندې روپۍ اخلي چې ختم ورته وکي او بیا یې تی اخلي دا څنګه لري د سوال مطلب باندې سم پوه نه شوم چې څنګه تی ختمونو باندې پیسې اخلي او که مطلب یې دی چې بعض خلک داسې وکي چې په دې مدرسو کې پروګرامونه کوي په دې ماشومان ختم پروګرام کوي د ماشومان باندې پیسې کې دومره پیسې براوړي او هغه باندې خامخا د لازمینو زموږ ټول مدارس والا او د استادانو طریقارو د نصیحت ته چې په خپل خوخه باندې که څوک پیسې راوړي نو ډېره ښه ده خو په خپل خوخه نه وي په چا باندې زور مه کوئ ټول خلک یو شانته نه وي چې ټول خلک یو شانته وي بعضې ماشومان داسې راغلي هغې څه د روپۍ درک نه وي او ته پې 2000 او 3000 روپۍ د ختم د پاره م کېدي بیا چې دا به راوړې او باندې په خلک به راغواړي چرګانو سې به دا دیګونه وباندي که نه دا کوم دین دی دا په دین کې نشته خپل خوخه باندې څوک کوي خوشحالي ده په سوري کې خیر دی خو په چا لازموي مو دا رنګې بعضې زنانو په مدرسو کې دا یو غټ مصیبت جوړ شوی دی د اکثر دا زنانه چې دي سره پیسې کم ځای کي او بیا خاص کر چې پلار او مور غریبانان وي هلته پیسې به باجیده که څه شی دی دا به پیسې کېږي شرط ته به 10,000 روپۍ راوړې او 15,000 روپۍ راوړې کرا دې نه وړي نو مدرسې نه به وځي او دا بدماشۍ نه ورته ازازه کړي نو هغه غریب لاړه شي کور ته جاړي چېرته په قرضو باندې رالي چرته پردي ځینو چارو کې او هغه ورته پیسې ورکړي نو راړېدلې ورکړي نو دا ظلم نه دی داسې دی نه دی دونه ظلمونه مه کوئ د الله بندګان د الله نه ویرېږئ دغه طریقه بالکل به غلط طریقه ده البته په خپله خوښه باندې قاریانو صاحبانو څوک پیسې ورکوي بالکل ورکولی شي پروګرام یو پیس دی ګورې ښه پیس خو هغه ورکولی شي هغه تعلیم دغه لکه څنګه چې تنخواګانې استادان اخلي هغه ورکولی شي په کار ده چې ورکړلی شي لیکن ور دا زیاتې اغستل خلکو نه په زور باندې چېرې مدرسې ته به وځي کې پیسې در رانه وړي دا ظلم دا کول نه وي پکار